الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده ما یو مخکې ویډیو هم د افغانستان په حالاتو باندې کړې وه. د افغانستان ډېر پیجونه د پاکستان مخالف ډېر زیات د مخکې هم چلیږي او د هغو سرزمین هم زموږ خلاف استعمالیږي او کنې هر څه زموږ خلاف د پاکستان خلاف استعمالیږي. دا زموږ یو افغانی ورور دی دونه یو بکواس او یو دغه خبرې کوي چې پاکستان منافقت کوي. پاکستان سره څه منافقت کوي؟ پاکستان هر ملک خپل مفاد ګوري او زمونږ او افغانستان کې زمونږ مفاد دی، موږ خپل مفاد ګورو. په دې کې زمونږ منافقت نشته، موږ خپل مفاد پسې لګي. دا یو خبره کوي چې یاره موږ به بېویزې افغانیان به بېویزې دغه ته ځي پاکستان ته. آیا موږ ستا د پلار په کنډر کې اوسېږو چې تا زه دا دونه عمر مې وساتلې دا زور چا له لاړو؟ تا له خو نه دی تللی. دا خو پاکستان نه دا زور راځي، بېویزې ته راځي. که ته په دې دنیا کې یو ملک بېویزې ورته پرېښودې او وایې چې افغانستان ته د افغانستان باشنده ته دې ویزه نه یې لاوړو، نو بلکل موږ ټول افغانستان ته چمن باډر او تورخم باډر چې څونه باډرې دي باجوړ په سایډ باندې موږ ټول یې آزادوو چې راځئ بلکل افغانانو. او د اوسه پورې مو ازادي کړي دي. 40 سال وشو ته موږ ته په ویزه ستا له ویزه چا وغوښتې ده؟ اوس چې تا ته موږ باډ ولګوو او مسله مو نه ته جوړه شوه، تا انډیا راوسته زما به باډرو په خوا باندې کېنول، ښه خودکش راځه د پای کې انډیا انوال ده د افغانستان د دغه له موبایل د افغانستان استعمالیږي، پی ټي سی ایل د افغانستان استعمالیږي. نو زه به بیا څه کوم؟ پاکستان به کوي څه په دې کې؟ نو زما وروره د واره پاکستان هېڅ منافقت نه کوي. دا زموږ وروڼه یې افغانیان او زمونږ که ته د طالبانو د حکومت چې څنګه راغی ستا یو افغانی انډیا په ایرپورټ باندې پاسپورټ ورسره نه او واپس یې درپسې رالېږلې د ایرپورټ له یو افغانۍ صرف تلې وه، سټوډنټه وه، واپس یې درپسې رالېږلې ده. په تا پسې خو دا مونږ درلېږلي نه دي او نه موږ سره افغانستان په کنډر کې اوسېږو چې یا د افغانستان بس د افغانستان نه موږ راځي زه به تا بېویزې پرېږدم او یا ته به ما ته وایې چې بلکل ته ما ته تجارت دغه کولاو که تا به ما باندې زور نه زموږ خپله مرضي ده چې هر څه کوو. که تا د تجارت دغه کوو او که نه دغه کوو، که د موږ خپلې پیدې ته ګورو. ستا په دغه زموږ د انډیا ته زموږ څونه عمر وشو موږ په دغه کوي خپل ځکه چې خپل دغه دی خپل یو ملک دی، خپل یو نظام دی، هر څه دی دغه شان زمونږ دی. ته خپل جوړ کړه مه راځه د ما سره مه دغه کوه. او په تا پسې ته وایې چې مونږ پسې بمان رالېږل شوي دي او دا چل دی، په تا پسې بم چا درلېږلی دی؟ په تا پسې یو افغانستان کې یو پاکستانی ته ثابت کړه چې یار افغانستان ته په افغانستان کې یو پاکستانی راغلی دی او ناست دی او د افغانستان په سرکاري کرسۍ باندې ناست دی یا د افغانستان هلته استعمال شوی دی. ټوټل تاسو دغه یو افغان یو دغه ستاسو خپل یو دغه دی. که منئ ویې منئ طالبان حکومت، که نه منئ مه یې منئ. په چا خو باندې په زوره نه دی منلی وروره. 3 لاک په وجه مو ولاړ به اوسئ، ټول قوم به اوسه ولاړ وي. طالبان دې راغلی وی که نو ځه خو تاسو اوسه ملګري وو چې راله ده باندې هغه نو دغه طالبان هم ستاسو خپل دغه دی. نو زما وروره تا ته دا دغه دی چې د ځان نه پاکستان افغانیان ورونو په زړونو کې دونه نفرت مه پیلوه. موږ د افغانستان سره الحمدلله د اوسه پورې چې څونه دغه دی نو تجارتي دغه هم ورسره ټیک ټاک دی کنې هر لحاظ دلته څونه افغانیان دي ستاسو ټوټل څونه ګیمونه دي یو افغاني د اوسه پورې چا تنګلی دی؟ که ته وایې چې یاره ما بېویزې راپرېږده نو زه تا څنګه که په دې دنیا کې یو ملک افغانستان بېویزې پرېښودو چې بلکل زموږ درته هر څه معاف دي، ویزه نه چې هر څه ټیکټ هم درله نه والو راځه. او که نه ستا هغه طرف د رشیا ازبکستان قازقستان تا هغه پرېږدي، که بېویزې د هغه پرېږدي چې بیا ټیک ته ځه، یا د انډیا پرېږدي چې د انډیا باندې، یا د چاینا پرېږدي، یا د ایران بېویزې پرېږدي.
یو ملک هم دې نه پرېږدي. دا د ملک یو قانون دی ځکه زموږ پاکستان دی ستا افغانستان دی. ته به خامخا رډې ویزه لګې په دې کې د ویزې له بغیر ته راتلی نه شي. دا داسې کېدی نه شي. دا په دې دنیا کې یو قانون چلېږي د ویزې ټوله دنیا کې. موږ یو پاکستانی یو ملک ته بې ویزې تلی شو. نو زما زیاتر د افغانستان نه چې کوم پیجونه دو ټول ته دي بار انګلینډ کې چې ناست دي د هغه ځای د پیجونه چلی او خبرې کوي او یو دغه یې شروع کړی دی. نو خپل افغانانو په زړونو کې نفرت مه پیدا وهئ. ښه ټیک ټاک افغانستان دی ټیک به شي د دې به نور هم ښه شي. تجارت به راځه موږ کوو. سی پیک دغه دی ستاسو پکې هم طالبانو دغه کړی چې موږ پکې شاملېږو. انشاءالله دغه به شي کولاو به شي خو لږ ټایم والي. بس زما دغه یو څو خبرې وي.